د بریالي او هوسا ژوند 3 رازونه. موږ ټول انسانان طبیعتاً د دې په لټه کې یو چې خوښ، بریالی او هوسا ژوند ولرو. د یو آرامه ژوند لپاره هر څوک په هر هغه توګه چې د یې مناسبه ګڼي هڅه کوي. د هر دین، قانون او اصولو پیروان هم د بریالي ژوند لپاره ځانګړې لارښوونې او قواعد لري. په دې اړه ډېری لیکوالانو، پوهانو، څېړونکو، ژباړونکو او کارزیږونکو د خپل وس مطابق مقالې لیکلي، څېړنې یې کړي او په ټوله کې خپلې هڅې یې کړي دي. په دې ویډیو کې به تاسو ته د بریالي ژوند په اړه 3 مهمې لارښوونې وړاندې شي. له موږ سره پاتې شئ. لومړی، خپلې موخې ولیکئ. موږ معمولاً 3 ډوله موخې لرو: لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله. لنډمهاله لکه دقیقه‌یي، ساعتوار، نیمه ورځ او ورځنۍ موخې. منځمهاله لکه 2 ورځنۍ، 4 ورځنۍ، اونیزې، 15 ورځنۍ او میاشتنۍ موخې. اوږدمهاله لکه 4 میاشتنۍ، 8 میاشتنۍ، کلنۍ، څو کلنۍ. 2 کتابچې د ځان لپاره واخلئ، یوه د اوږدمهاله موخو او بله یې د لنډمهاله او منځمهاله موخو لپاره. د لنډمهاله او منځمهاله موخو لپاره د یادښتونو کتابچه مو باید جیبي یا وړه وي. کله چې سهار له خوبه پاڅېږئ نو هر هغه څه چې تاسو یې د ساعتونو، ورځې او لنډو څو ورځو کې ترسره کول غواړئ ټول په خلص ډول ولیکئ. کله مو چې هر کار ترسره کوه نو هغه ټک مارک کوئ. د ورځې په پای کې مخکې له خوبه خپله کتابچه چک کړئ چې څومره کارونه مو بشپړ کړي دي. په دې ډول به تاسو ته یو ډول سکون رامنځته شي. 2یم، باور او هوډ مو باید غښتلی کړئ. غښتلی باور او هوډ هغه څه دي چې تاسو خپلو ټاکلو موخو ته رسولی شي. کله چې تاسو ټاکلې موخې ولرئ نو 2یم اړین څه قوي هوډ او باور دی. تاسو باید په دې باور ولرئ چې کولی شئ خپلو موخو ته ورسیږئ. پر ځان او په خپلو موخو باور د بریالیو کسانو له ځانګړنو څخه ګڼل کیږي. که ټوله نړۍ وغواړي چې له تاسو سره ستاسو د موخو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او تاسو یې ونه غواړئ نو موخو ته به مو هیڅکله ونه رسیږئ. خو که ستاسې هوډ او اراده پیاوړې وي هرومرو به خپلو اهدافو ته ورسیږئ. 3یم، په خپل ځان مو پانګونه وکړئ. له نوموتي امریکایي شتمن وارن بافټ څخه چا وپوښتل څنګه کولی شو چې شتمن شو؟ د وارن بافټ ځواب ډېر ساده و. هغه وویل په خپل ځان پانګونه وکړئ. د ورځني ژوند د مخکې تګ لپاره ستونزې ګالل، د زده کړو لپاره خولۍ تویول، د ځان د معلوماتو لپاره له نورو پوښتنه کول، کتاب مطالعه کول او داسې ورته نورې کړنې ټول هغه څه دي چې تاسې یې یوازې او یوازې د خپلې وړتیا لوړولو لپاره کوئ، یا په بله اصطلاح په خپل ځان پانګونه کوئ. په دې کړنو سره کولی شو چې خپلې وړتیاوې لوړې او پر ځان پانګونه وکړو. مطالعه کول، ورزش کول، عبادت کول، له یو او بل سره همکاري کول، ښه خواړه خوړل، منظمه خوب کول، د معلوماتو د اخیستنې لپاره د انټرنیټ، راډیو، تلویزیون لیدل او کارول، د معلوماتو د اخیستنې لپاره سیمینار، ورکشاپ او جلسو کې ګډون کول، د لویانو، پوهانو او پیاوړو اشخاصو سره ناسته پاسته کول. مننه.